د بشري حقوقو او رسنیو د څار اداره چې موخه یې خبریالان په مسلکي ډول روزل او د دې ترڅنګ مدني فعالانو ته روزنیز ورکشاپونه برابرول دي. خوست کې اته تنه بیکاره ځوانانو ته چې وړاندې بیکارۍ پسې اخیستي وو د موبایلونو جوړولو او لمریزې برېښنا په برخو کې د شپږ میاشتنۍ زده کړو زمینه برابره کړې ده. یو شمېر ځوانان چې د لمریزې برېښنا په برخه کې زده کړې کوي د دغې ادارې مننه کوي چې دوی ته د کار کولو زمینه چمتو کړي. فلحال تر غولې موږ دغه خیري میاشت نه فارغېږو بدیا کارونه مخته وړو. ډېر نفر دي بېکوره دلته یې کور زمینه ورته مساعده شوې د خپل کور مخته وړي. الحمدلله موږ په دغه کورسونو کې چې څومره ګډون کړی دی مخکې له دې نه چې موږ دا کورسونه شروع کړي نه وو اول خو کار نه پیدا کېدو بیا چې کله کار پیدا شو ډېر درانده کارونه به یا به کانکریټ و یا به خښتې وې خو ډېر درانده کارونه مو کول. دا نه وروسته چې کله موږ ثبتنام وکړو بیا موږ دغه کورس شروع کړو حرفوي زده کړې مو شروع کړې نو الحمدلله موږ د دې ټولو ملګرو لپاره یو طلایي چانس و که دا زده کړې موږ په بازار کې کړلی موږ پیسې په ورکولی دولت الحمدلله موږ ته ریپای عدایت سر کوي ترانسپورت کور زده کوي الحمدلله کور ډېر زده کړی دی. د دې ادارې مسؤلین وایي دوی په تیر کې هم بېروزګاره ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او لا به په دې برخه کې هلو ځلو ته ادامه ورکړي. سره د دې چې دوی ته دا حرفوي زده کړې ورکوي موږ دوی ته د مدیریت بازارموندنې او د اړیکو ارتباطاتو د بېسوادۍ په دې هکله موږ دوی ته ورکشاپونه ورکوي وخت نه وخت چې پرون او نن موږ دوی ته د مدیریت زده کړې هم ورکړي چې دوی څنګه د خپل ټایم منیجمنټ وکړي یعنې د وخت مدیریت څنګه وکړي. د بشري حقوقو او رسنیو د څار ادارې د 3 کلونو راهیسې خوست کې فعالیت کوي چې سلګونه ځوانان یې له بېروزګارۍ ژغورلي او اوس مهال په مختلفو کسبونو اخته دي.